محمد نبی او راشد خان اخر ولې داسې وکړل؟ سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب شریکېدو مخکې زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو، تاسو به د نبی او د راشد هغه ویډیو کتلی وي کوم چې په سوشل میډیا کې ډېر وایرل شوی دی. کله هم د بنګلادیش سره د دوی میچ کومه لوبه چې وه، نو کله هم چې دوی د ګراوند نه بهر وتل، یعنې بل خپل هوټل ته بل خپل ځي ته تلل، نو ډېر مینوال د هغوی چې کوم یو نبي ته ډېر سپکې سپورې ویل، یعنې ډېرې کنځلې ورته وکړې، نبي ته ډېرې کنځلې وکړې، یعنې ډېرې بدې ردې ورته ویلې. او که بل خو تاسو وګورئ، اول خو زه دا وایم چې بالکل د افغان لوبغاړو مینوالو ته دا نه دي په کار چې خپل مینوالو خپل لوبغاړو ته د کنځلې یعنې بدې ردې وایي. لاندې چې کله هم هغه بل مینوال نبي ته کنځلې کولې، نو تاسو لاندې وکتل راشد خان هم هغه بل کوم یو کس چې په میدان کې ناست و، یعنې د هغې مینوالو کوم کس چې کنځلې کولې، نو راشد خان هغې ته غوسه شو، یعنې ودرېده. راشد خان هم هغه بل کس ته کنځلې وکړه، ان تر دې هم ورته وویلې چې تر لاندې کوز شه. نو ښه خبره دا وه چې هغه بل کس چې د راشد خان هم پورته وړ، او نبي اشارې ته تاسو وګورئ، نبي هم هغه کس ته کوم یو کس چې دلته کنځلې کولې، نو نبي هم یو بل ډېر یو بد اشاره ډېر یو بد اشاره هغه کس ته وکړه. نو دوستانو، که چېرته تاسو مونږ وګورو د پاکستان کوم لوبغاړي چې وي، هغه هم تاسو به کتلی وي چې د خپلو لوبغاړو پسې ډېرې کنځلې ډېرې بدې ردې ویلې، خو بالکل هغوی هیڅ هم نشو ویلی، هغوی هم هیڅ څه ونه ویل ورته. او همداسې نور داسې لوبغاړي دي، انټرنیشنل لوبغاړي دي چې کله هم میچ وبهیل، نو د هغوی مینوال هغوی ته کنځلې بدې ردې ورپسې وایي، خو بالکل لوبغاړو ته داسې نه دي کول پکار چې هغې په جواب کې ورته کنځلې وکړي یا بل داسې بد ردې وکړي. په کار د لوبغاړو ته چې دا برداشت کړي، ځکه چې د هغوی مینوال دي، هغوی په زړه کې ډېر څه تېرېږي، هغوی غواړي چې هغوی کنځلې ورته وکړي، هغوی د زړه دی بس حول خو نه ده پکار، خو چې کله هم دوی کنځلې ورته یعنې بد ردې لوبغاړي ته کوي، نو لوبغاړو ته پکار ده چې دا برداشت کړي. بالکل اوس نشته د مینوالو سره بل هغوی څه لاره نشته، بل څه کولی نه شي، هغوی د خپل د زړه بړاس په همدغه طریقه ویستلی شي. نو لوبغاړو ته هم پکار ده چې هغوی ځان برداشت کړي، یعنې دا بدې ردې دي هغوی برداشت کړي، دا دې تېرې کړي. بل داسې ډېرې لوبغاړي دي، همداسې که موږ پاکستاني لوبغاړي وګورو، هغوی هم پښتانه دي، همداسې که موږ ساوث افریقا، ویسټ انډیز، همداسې بنګالیان که موږ وګورو، ډېر لوبغاړي د کوم مینوال چې دي هغوی بدې ردې ورته وایي، خو هغوی اوسه پورې موږ داسې ریاکشن نه ده کتلی کوم ریاکشن چې نبي او راشد خان وکړه د خپل مینوال په وړاندې. دوستانو، تاسو هم ویډیو کلیپ به ضرور کتلی وي، نو لاندې په کمنټ کې خپله نظریه موږ ته شریک کړئ چې آیا نبي او راشد ته داسې کول پکارو او که نه و پکار. د لوی الله په امان.